دی وایي چې د عزیزانو د نږدې خلکو د هغې قبر لتلل دا څنګه دي او صحیح طریقه څه ده هلته د حاضرېدو. ور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمیل مشکات شریف کی روایت ته خپلو صحابو ته وی چې کنتو نهیتکم عن زیارت القبور، یا زما صحابو په ابتدا د اسلام کې تاسو ما د قبرونو د زیارت نه منع کړی چې نه بځئ، ځکه تاسو ته پته نه لګېده، تاسو الله نه پیژندو. الا فزوروها، اوس تاسو د دین اسلام نه خبر شوې، د الله نه خبر شوې، شرک او توحید مو وپیژندو، نو الا خبردار فزوروها، اوس د مقبرو ته ځئ او زیارتونه کوئ د قبرونو، فانها تزهدکم فی الدنیا وتذکر الاخره، دا تاسو ته آخرت در یادوي او تاسو کې تقوا پیدا کوي. نو دا یو مسنونه طریقه ده مقبرې ته تلل یا قبرونو له تلل، هلته سجدو دپاره نه، هلته د عبرت دپاره. نو هلته چې سړی لاړ شي په دې نیت پسې چې یاره ما کې تقوا راشي او ما ته آخرت را یاد شي، بیا چې هلته مقبرې ته دی لاړ شي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه. مسلم شریف کې بیا امام نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې د هغې تذکره کړې ده چې کله سړی لاړ شي او قبر ته ودرېږي، نو د هغې ښی طرف ته به ودرېږي، ښی طرف خپو ته به ودرېږي او ښی طرف ته به ودرېږي، او لاسونه به چوت کړي او دعا به غواړي د تمامې مقبرې دپاره او د هغې قبر دپاره. قبر کې چې څوک دی د هغه دپاره به دعا وغواړي چې الله جل شانو په هغه باندې رحم وکړي، د هغه دپاره به دعا غواړي، د هغه نه به دعا نه غواړي، د هغه نه دعا غوښتل شرک دی، د هغه دپاره به دعا غواړي خدای په ده باندې د آخرت ښایسته کړي، قبر یې د نور نه ډک کړي، اساني ورته راولي، جنتونه وله ورکړي، دا دعا به کوي، د هغه دپاره به غواړي. دغه طریقه وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. مسلم شریف کې روایت دی نبي علیه السلام به جنت البقیع ته وتو، بار مقبرې ته، او دعا به یې غوښته د هغه صحابه کرامو دپاره کوم چې په جنت البقیع کې وو. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه، مسلم شریف کې دی امام نووي رحمت الله علیه پې بیا شرح کړې ده، او چې نبي علیه صلات وسلام چې به قبر ته ودرېدو ښی طرف ته خپو طرف ته لاسونه به یې چوت کړه، دعا به یې وکړه، یو پیر به په مخ لاس راښکل، بیا به یې لاس چوت کړه، بیا به یې لاس راښکل، بیا به یې لاس. امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې دې نه پته لګي چې دعا 3 پیرې کول مستحب دي، دعا 3 پیرې کول مستحب دي. نو دا طریقه ده. په یو زنانه باندې د روژې کفاره د 2 میاشتې روژې، خو هغه خو دا په ترتیب سره نشي نیولی ځکه د حیض بیماري ورته راځي، ترتیب یې خو په هغې سره ماتېږي، نو کفاره به دا څنګه ادا کوي؟ کومې بیمارۍ چې په هغې باندې راځي که نه، په دې سره ترتیب نه خرابېږي، بس چې کله پې بیماري راله روژه به نه نیسي، بیا چې کله بیماري ختمه شوه فوراً به بیا روژه ونیسي، دې سره ترتیب کې څه فرق نه راځي. ښه